روایت کې اول راوي علي بن عبد الله دی. څوک دی؟ علي بن عبد الله. د ده کنیت ابو الحسن دی او د ده پرنم علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني دی. دا مشهور علي بن المديني دی. دی په سنه 161 کې پیدا شوی دی او په 233 کې د ده وفات دی. او د ده امام بخاري رحمه الله 311 روایات کړي دي. امام مسلم رحمه الله د نه روایت نه دی کړی. په نسائی کې د 6 روایات شته، په ابو داود او په تحاوی کې د 5 روایات دي، ترمذی کې د 2 روایات دي، په مسند احمد بن حنبل کې د 1 روایات دي. امام سفیان بن عیینه د خپل شاګرد دغه علي بن المديني په اړه وایي تلوموني على حب علي، ما ملامتوي د علي بن المديني پر محبت باندې، والله لقد كنت اتعلم اكثر مما يتعلم مني. ما د دسه د زما شاګرد دی او ما د دسه لکه د چې د ما څونه اخذ کړی، ما د ډیر اخذ د دسه کړی. ګورئ د کبار علماو د علم د عظمت یو لو وجه دا وه چې هغه عجز و. زموږ د خو د معاصرینو سره نه زده کړي، دا دوی د شاګردانو سره زده کول. ځکه سفیان او یو بل د دسه دا خبرې ټول جامع د اقوالو د امام مزي رحمه الله تعالی په کمال کې کړی ده. کله دا اصل دا ابن ابي حاتم خپل جرح او تعديل کې خبره کړې. یو بل دغه کې دا راځي واني لارغب بنفسي عن مجالستكم من 60 سنه ولولا علي المديني ما جلست. د دې د شپږ کالو نستې د مجلس نه زما زړه نور ته غواړي چې پکې کښېنم. که علي بن المديني در پکې نه وای زه به نه وای سر کښېنستم. علي بن المديني د ده شاګرد دی. ډېر کله د یو استاد یو خاص مجموعې ته یو سبق د یو خاص شاګرد په وجه وایي د هغه لوږه او د هغه کمال او د هغه د علم سره محبت دی راپاره یې دې ته چې بیا ټول مجلس ته دغه تفضل پر ټول مجلس باندې وکړي. مزي رحمه الله ده بعد ذلك الامام المبرز بهذا الشان صاحب التصانيف الواسعه والمعرفه الباهره. امام نسائي رحمه الله ده بعد كأن الله عز وجل خلق علي بن المديني لهذا الشأن. علي بن المديني کې الله د احاديثو دومره لوی کمال شو لکه رب جل جلاله چې دې پیدا کړی خاص دا کار لپاره. او یو ډیره نادره خبره ده چې علي بن المديني رحمه الله یو مسند درلودي او دا مسند د ولیکي او دا په خپل صندوق کې شوی او د علم په سفر لاړی چې دا خاصه دی چې زه رانم دا ما چې صندوق راپورته کې دروند سوی هم دي او ترجم بدل بیا چې مخلاص کی نظما مسند وینو خوړلی او وینو د ډېرو خلکو کتابونه خوړلي دي، د ډېرو خلکو کتابونه یې خوړلي دي، نظما یې لږ کتابونه خوړلي وینو د ده ټول مسند خوړلی او بیا دی وایي بیا نو بس بیا زما د لاسه نه کېده چې دوی مار د خپل مسند سره راجمع کړ. علي بن المديني امام بخاري رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې ته څه ارمان لرې؟ محمد ابن اسحاق وایي ما پوښتنه دې وکړه چې ما ته څه ارمان لرې په دنیا کې؟ زه دا ارمان لرم چې زه عراق ته ولاړ شم او علي بن المديني ژوندی وي او زه د علي بن المديني سره کښېنم.